السلام علیکم. زه فواد باچا نن دا ویډیو چې ما راخړې ده دا د دې مین مقصد چې دی هغه د ټایم مینجمنت. ډیرو ملګرو بایګانو او ټولو ماته میسج وکړو ډیر مخکې نه زما یې رشي وو او هغه ماته وی چې تاسو په دې ټایم مینجمنت د یو ویډیو وکړئ. نو ما په دې ټایم مینجمنت باندې یو پریزنټیشن کړی دی. نو په هفته کې زموږ سره څومره ګنټې دي تقریبا تاسو په سکرین باندې ګورئ چې دا راځي 168 اورز زموږ سره راځي. اوس په دې کې ډېر خلک دي چې هغه سکولونو ته ځي او هغو ته مطلب دا دی چې هارد ټایم دی چې ټایم مینجمنت څنګه وکړو. ځینې کسان دي چې هغه فول ټایم کار کوي او ځینې کسان دي چې هغه فول ټایم سکول ته ځي د هغې سره بیا سټډي پکار وي مونځ او دس پکار وي د ملګرو سره یا فیملی سره کېناسته پکې هم او دا ما ټول بریک ډاون کړی دی لږ کېدای شي زما ما چې کوم د اورز ورکړي دا 100% اکورېټ نه دي پوه شوې خو دا دي چې لکه تاسو دومره یو اندازه ولګي او د ویکلی اورز خو خیر اکورېټ دي 168 اورز چې دي دا زموږ په هفته کې دي. نو زه کوشش دا کوم چې تاسو ته زه دا ویک چې کوم دا داسې بریک ډاون کوم او هغه بیا مطلب دا دی چې تاسو ته دا پته ولګي چې یاره هره ورځ به موږ څه پکاري. ګوره که تاسو دا سکیجول فالو کړو نو زه امید کوم او انشاءالله چې سکسسفل به شئ. په کول مې اچولی دی باید اوري نو دا ډېر سټریک سکیجول دی خو که تاسو دا رولز او روټین فالو کړو نو تاسو ته به ډېر زیاته پیدا او تاسو په سکول کې به تاسو هم ډېره پیدا او په پروفیشنل لایف کې هم تاسو ډېره پیدا. نو راځي چې شروع وکړو. نو زما سره اوس ګوره دلته به د اوله کې ما دلته ورکړي دي چې ټوټل اورز پر ویک چې زموږ سره کم دي هغه دي 168 اورز دي. یو سلو 168 یو شو نه یو نو زموږ سره اوس که تاسو خیال وکړئ که نه دلته دا 24 اورز چې دي دا 24 اورز دي په یوه ورځ کې او زموږ سره 7 ډیز دي. نو 24 اورز ملټیپلای بای 7 ډیز د دې نه راغی 168 اورز. ها نو دا زموږ سره ټوټل اورز دي دا زموږ ګول دی دا به اوس موږ ډیوایډ کوو. دا به زه ډیوایډ کوم د سلیپ ته سپورټس ته سکول ورکس ته او ادر اکټیویټیز چې کوم زموږ سره دلته دي دا به ټول زه ډیوایډ کوم انشاءالله او په هغې باندې به موږ بحث کوو چې تاسو به دا ټایم څنګه مینج کوئ. ټایم مینجمنت ها و زموږ سره اولنی چې کوم دی هغه دی ټوټل اورز اف سلیپ. مطلب دا دی چې په ټوله هفته کې به څومره سلیپ تاسو کوئ په یو شپه به سلیپ څومره پکار دی. دا ډېر لازمي دی دا ډېر پکار دی سیریس والا کېدای شي ځینې خلک یو پکې 12 ګنټې هم سلیپینګ کوي خو اینوی دا ما 8 اورز چې کوم ریکمنډډ ټایم یې هغه ما په دې کې ورکړی دی او ځینې خلک دي چې هغه دومره بیزي چې هغو سره 8 اورز هم نه وي هغه 15 ګنټې یا 6 ګنټې 7 ګنټې خوب کوي پوه شوې سهار مازله چې به کې راپاسې هغه هم بیا ټایم چې دی هغه ستاسو د کوټې ګډوډ کېږي نو هغه بیا د کوټې نیپ به بیا لګي که نه په ورځ کې. اینوی زموږ سره اوس چې دي ګوره دلته هغه موږ سره دي 8 شپې دي او هغه موږ ملټیپلای کړي دي په 7 باندې نو زموږ سره ټوټل راغلی دي 56 اورز. نو تاسو چې اوس د 168 نه تاسو دلته ګورئ د 168 نه چې موږ ماینس کو 56 زموږ سره ټوټل پاتې شوې 112. نو موږ تی شپې لر کړي د شپې ته اوس زموږ لر شوې ښه زموږ دا یو غم ختم شو. اوس دویم زموږ سره څه شی دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې موږ به سپورټس به موږ کوو. اوس سپورټس کې زموږ سره چې کوم دي ټوټل اورز اف سپورټس اینڈ اکټیویټي پر ویک ما به کې ټوټل اورز پر ویک سپورټس اکټیویټیز پر ویک چې کوم دي ما په دې کې 15 ګنټې ورکړي دي 5 اورز. نو دا لو شی دی په دې کې تاسو کرکټ کوئ که تاسو جیم له ځئ که تاسو هاکي کوئ والیبال کوئ یو نیم تاسو هر نمونه سپورټس په دې کې کوئ 15 ګنټې تاسو په هفته کې چې کومې دي هغه ما سپورټس ته ورکړي. دا تاسو په خپل هم ډیوایډ کولی شئ خو ما چې کوم ډیویژن ما کړی دی زموږ سره 15 ګنټې دي دې خوا نو ما یې کار کړی دی چې دا 15 خو ما دې سیټ ته راغستې دي خو ما په منډې باندې 2 ګنټې راوغستو زه اکثر جیم ته ځم په منډې 2 ګنټې شي او په وینزډے به کې یو ګنټه واکینګ سړی وکړي او یا په فرایډے باندې ماښام مانځنه بعد سړی بیا جیم وکړي. نو ټوټل دا شوې 15 ګنټې شوې دا تاسو ډیوایډ کولی شئ او مطلب دا چې په دې کې کرکټ هم کولی شئ خو داسې ګوره تاسو چې کله
ټایم مینجمنت کوئ او تاسو وایئ چې زه سکسسفل شوم په خپل ژوند کې په دنیا کې او په آخرت کې هم. نو په دنیا کې تاسو سکسسفل شئ، د هغې لپاره به باید ته ښه باقاعده سټرکټ سکیجول ساتئ. کم د کامیاب خلک چې کم دي د هغو ډېر سټرکټ سکیجول دي، داسې نه چې بس ډایرکټ راغلي دي او مطلب دا چې آفیسونو ته ورغلي دي. نو هغې لپاره ښه باقاعده روټین چې دي هغه فالو کېږي. روټین ستا نه وفالو باید مخې ته نه شي تللی. نو دا زموږ سره چې دی نه 5 اور شو. نو اوس موږ ګوره زموږ سره د سلیپ نه بعد زموږ سره پاتې شوي 112 اورز و، د هغې نه موږ ماینس کو 15 ګنټې دا سپورټس چې موږ کوم. نو زموږ سره اوس نورې چې پاتې شوې په هفته کې دا په هفته کې زموږ سره اوس پاتې دي 107 اورز. اورې نو اوس ګوره زموږ سره سپورټس چې ووتو، زموږ سره سلیپ هم ختم شو دغې سایډ ته، زموږ سره سپورټس هم ختم شو دې سایډ ته. اوس به موږ راځو سکول اکټیویټیز ته چې په سکول کې زموږ سره څه دي. ها نو اوس په سکول کې دا بریک ډاون ما کړی. ټوټل اورز سکول چې کم دی یا ورک چې کم دی هغه 40 اورز دي، 8 ګنټې پر ډے که نه. خو ما دلته 48 ورک کړی دی، خیر دی. نو سکول هم موستلی فل ټایم جاب دی بھائی. نو هغې کې 48 اورز 42 اورز دا شو او پلس د هغې سره د سکول یا ورک سټډي چې کومه ده یا ورک هوم ورک چې څوک کوي یا سټډي شوه یا تاسو په پراجیکټ باندې څه کار کوئ، د هغې لپاره ما 9 اورز ایکسټرا نورې درکړي. نو چې تاسو دغه 42 اورز راوالی او دغه 9 اورز پر ویک راوالی او تاسو د دې نه رغېږي ټوټل 51 اورز. پوه شوې؟ نو 51 اورز چې کوم دي دا ما ډیوایډ کړي دي. خو ګورئ دا ما اغستې دي 16 ته، دا که 1 نه واله د 16 پورې دا ټوټل موږ د ورځې د سلیپ هغه 8 اورز چې تاسو لرکئ، تاسو سره بیا په ورځ کې 16 اورز چې دي هغه ستاسو سره شته په یوه ورځ کې. نو په هغې ورځ کې ګوره موږ ته دلته 8 almost ما ورکړي دي almost 9 hours کله کې 8 hours او 40 minutes کنه. نو 8 hours 40 minutes چې کوم دي دا تاسو به دې کار کوئ که یا سکول لځئ. نو تاسو به دې ګوره په دې منډې باندې یا سکول ما لیکلی سکول یا ورک نه منډې ټیوزډے وینزډے ټول ما لیکلي دي. نو په اخره کې دا ورک سټډي چې کومه ده نه 9 hours چې کوم دي دا ما ډیوایډ کړي دي دوه ورځو ته، هغه ما سرډے او سنډے ته کړي دي. نو 4.5 مطلب دا دی چې 4.5 ګنټې تاسو 4.5 ګنټې تقریبا تاسو د ورځې د 8.4 چې کوم دی دا 8 ګنټې او شل منټه راځي. ښه ما ویل ګډ لا کړی خو یعنې 4.5 چې کوم دی 4.5 ګنټې تاسو د سرډے باندې یا ورک او هوم ورک کولی شئ یا نور سټډي کولی شئ او دغه شان دی ورسره په سنډے باندې هم کولی شئ. نو د هغې ستاسو سره ښه باقاعده ویکینډ چې کوم دی په هغې باندې تاسو ډېر شی ټایم راغی او دومره دا ټایم ما په خپله باندې سټرکټ سکیجول یې اخیستی دي. ځینې وخت کې اکثر چې څوک نشي کولی ځکه چې اکټیویټیز به کې سوا شي، خو سټرکټلی ما دا سکیجول فالو کړی و په خپل پروفیشنل لایف کې. زما فل ټایم جاب و او سکول به کې هم و او د هغې سره مطلب دا چې د سکول هوم ورک هم و، بیا سړی یو ځای ته پکې ځي بل ځای ته ځي نو هغه او د سکول د ورک مطلب دا چې ټریال به کې هم و. نو دا ټول ما راجمع کړی او خیر خو ډېر ګران کار و پوه شوې او مونځ ته به پکې بیا هم ټایم ورکړې. نو زموږ سره اوس ګوره دا 51 اورز چې دي دا د سکول او د ورک شوې، 9 اورز ورسره د هوم ورک دا دي که نه. نو 51 اورز دي. نو زموږ سره ټوټل پاتې شوي وې 107 اورز چې کوم دي د هغې نه موږ ماینس کو 51. نو زموږ سره اوس بیا هغه شانتې 56 اورز چې کوم دي 51 52 53 55 نو 56 خاندی مو 56 56 شپږ پنځوس پوه شوې شپږ پنځوس 56 اورز چې زموږ سره دي نورې اوس هم پاتې دي په هغې کې اوس هماغه باقاعده موږ ډېر کارونه کولی شو. نو اوس زموږ سره ټوټل هفته کې زموږ سره چې دي 168 اورز وي. د هغې نه موږ د سلیپ اورز لر کړو، د هغې نه موږ د سپورټس اورز لر کړو، د هغې نه موږ د سکول او ورک اورز لر کړو او اوس به موږ ورنوځو نور ادر اکټیویټیز ته. او دا ادر اکټیویټیز چې دا ډېر زیات امپورټنټ دي. وکې دی اوس ادر اکټیویټیز کې زموږ سره چې کوم دي ادر اکټیویټیز مطلب د هغې څه نوم نشته چې هغه څه شی دی. تاسو د ملګرو سره بهر کښېنئ که ګیم کوئ او که څه نمونه کار تاسو کوئ هغه ادر اکټیویټي تاسو سره په هفته کې 10 ګنټې دي د هغې دا تاسو ډیوایډ کولی شئ په هر هغه کې ورځ کې یا په هر 2 ورځې بعد دا 10 ګنټې ستاسو سره ادر اکټیویټي شو. بیا د هغې سره فیملی اورز چې کوم دي د فیملی سره چې ټایم څوک سپینډ کوي په کلي کې خو مړه خلک چې دی انفارچونیټلی دا اوس تاسو به اوس وایئ چې یاره ما په خیال ځینې خلک به اوس وایي چې فیملی 16 اورز مسلمانه خلک خو ډېر شی ورکوي.
ورکوي خو که خیال وکړئ تاسو به زموږ خلک چې په کور کې وي نو هلته بهر ګرځي او په کور کې هم نو anyway دومره ټایم څوک کله ورکوي خو دا 16 hours is enough for now پوه شوې بیا زموږ سره د مانځه چې کوم دي ما 4 غنټې ورکړي دي دا هغه دی چې څوک صحیح مونځ وکړي او هغه 4 غنټې چې دي دا خو باقاعده 15 وخت مونځ چې ته کې د ورځې او دوی و ورځې کې نو 4 غنټې د راځي دا ما ټرای کړی دی نه لګوټي راځي صحیح مونځ کې خو باقاعده خپل صورتونه وکوي ان اطمئنا کل کوثر نو پوه شوې هغه بیا ډیر لنډېږي خو وسو زمونږ سره دا ټوټل شوې 13 غنټې دا 13 غنټې چې کوم دي دا د اذر اکټیویټیز د فیملی ټایم شو دا غینه زموږ د مانځه او دا څه ټایم شو او هغه چې موږ لرکو زموږ سره دا ټوټل زموږ سره 13 غنټې شوې نه دا 13 غنټې زموږ سره وسو ویل دا زموږ سره 51 اورز پاتې شي وو دا غینه به موږ ماینس کو 13 غنټې 30 چې د موږ ماینس کو زموږ سره بیا هم ریمینینګ چې کوم دی 26 اورز زموږ سره پاتې کیږي په هفته کې وس کتا سو وایي چې یاره زه خو به کې مسلم ټایم ورکوم نور ایکسترا ټایم ورکوم ډیره خبره ده چې په سړی په دنیا کې دومره ځان کړی نو آخرت لپاره هم برابر دی چې ځان وکړي نو هغه دا 26 اورز دی بای ستاسو سره چې دا دومره اکټیویټیز تاسو ما وې دا هغې نه علاوه ستاسو سره 26 اورز پاتې کیږي بای دا په دې باندې زه په کالج کې چې کوم ما د دې ټایم مینجمنت لپاره ما کلاسونه اخیستم چې زه به خپل سکیجول څنګه مینجمنت کوم زه به ټایم څنګه مینجمنت کوم د دې لپاره خو باقاعده پروفیشنل کلاسونه ما اخیستي بیا په ورک کې هم زموږ دغه شان پروفیشنل کلاسونه غونډه کې راځي هغه پرایویټ کلاسونه دا ما اخیستي دا ټول کیلکولیشن چې دی دا د هغو طریقه کاري کړی او دومره ښکلی یې کړی و چې انسلی چې زه چې اوس دا هم فالو کوم ښه باقاعده هر شی به کې ښه باقاعده کېږي خو که تاسو د گیم نه او د دې ټیک ټاک میک ټاکونه دې شیزونه لګوټې صبر وکړو نو ان شاء الله چې تاسو سره به 26 اورز نور هم پاتې اذر اکټیویټیز چې دي کنه دا به کې جدا دي نو چې تاسو دغه پلس کې 26 سره 36 راځي پوه شئ نو راځي چې کوټي نور بریک ډاون په نورم دلته وکړو ګوروسه نو اوس که تاسو خیال وکړئ زمونږ سره راغلي دي ټوټل اورز پر ویک چې کم دي 166 اورز دي نو تاسو چې د سلیپ والی سلیپ چې دی 56 اورز شو زموږ سره سپورټس چې کوم دی هغه 15 غنټې دي او زموږ سره سکول ورک او یا سکول یا ورک چې کوم دی هغه زموږ سره 42 اورز دي دا غي سره سکول هوم ورک او یا سټډي ورک شو یا د کار دوباره څه شي کوي د کار سره ریلیټډ یا سکول سره ریلیټډ هغه 9 غنټې شوي زموږ سره اذر اکټیویټیز چې کوم لکه سنمون تاسو اکټیویټیز کوي چې هغه نه منشي هغه زموږ سره لس غنټې وي زموږ سره د مانځه او د سره لپاره موږ 4 غنټې ورکړي تاسو سره نور هم اډ کولای شي دا ریمینینګ 26 اورز چې کوم دي د دې هم تاسو راغستای شي مونږ او د ستې کې کولای شي او د قرآن سبق په ګوري او وای او ته د اذر اکټیویټیز نو تم راغستای شي د فیملی ټایم لپاره ما 16 اورز ورکړي خو ریمینینګ ټایم زموږ سره 26 اورز د دې نه هم تاسو نور ایکسترا ورکولای شي نو زمونږ سره ټوټل چې کم دي دا د دې ټول نه راغیږي 168 اورز او دا 168 اورز دي دا یو هفته ده نو چې په دې یو هفته کې چې په دې یو هفته کې دا دومره غنټې زموږ سره دي او په دې دومره غنټو کې تاسو سره بیا هم ټایم نه یې کنه نو تاسو لپاره نه سکول ضرورت شته نه پروفیشنل لایف ضرورت شته او دغه باندې ګرځي ښه باقاعده اسري جامې چې دی ګرځي او نن سبا یو خبره واري سوسایټي چې دا هغه خلک جج کوي په سکول باندې ایجوکیشن باندې اکیډمیکس باندې نو جامې مامې به تاسو ډیر وونه خو دې یو حد به یو ټایم براشي تاسو په لایف کې ورسته چې تاسو بیا ډیر زیات تکلیفي نو سکول یا پروفیشنل ځان کړول چې دی ډیر ښه کار دی ګوره دا اذر اکټیویټیز ما در کړو تاسو چې سوشل میډیا دي چې ګوري چې هغه په زول سامان په ګوره دا غیره په سوشل میډیا استعمالوي چې تاسو به ښه ګوري اوس دا ویډیو ما راخړی د دې تاسو کې د شي پیدا والی چې نورم کلاسونه دي چې کالي لینکس شو یا نتورکینګ کورسونه شو یا سی اس اس بي شو نور کورسونه کوم چې دی په پښتو کې اویلیبل دي هغه نه باقاعده پیدا غسته شي هغه تاسو په پروفیشنل کرییر کې ورسره پیدا راځي یا تاسو په دین دي شي مسلې ګوري شي هغه تاسو مطلب دا چې ډیلی لایف برابر کی نو ګوره دا مین د ویډیو پرپس دا چې هر یو کس وایي هفته چې دا ډېره زر روانه ده موږ په دې پوهېږو نو نه ته چې کله د دې بریک ډاون وکړې ښه باقاعده ستا سره دومره اورز دي او دومره ټایم دی ستا سره چې بیا هم په هغې کې موږ دا وایو یاره زموږ ټایم نشته اوس ګوره یو خبره دا وکړم زموږ د نوی جنریشن چې کوم دی نه هغه د سهار 4 بجو پورې یخي پبجي باباجي کوي
ګیمونه کوي او بیا هغه ګیمونه کوي نو هغه چې وده شي چې راپاسي 4-5 بجې بیا یې نه داغه نو هغه غنټې منټې لاړې دی بیا راشي دی چې کله بیا دغه خو دغه نه خو دغه وایي بس کور ختم دا وي واده بدل وکړو چې سیټ پشي پته په دی ولګي چې واده دی وکړو چې کله واده وکړي چې رايخ شي چې کله هغه رايخ شي چې هغه بغیر کې دوه غر کې نه مخې ته تللی شي نه شاته تللی شي چې هغه دغه شان دی پاتې شي چې هغه بیا خپل زوی ته یا لور ته مطلب چې هغه وشي چې هغې ته انتظار کوي چې دا سوشل سکیورټي به زما کله مخې ته لویږي چې سوشل سکیورټي مطلب دا چې وروسته لوی شي چې بیا ماله کمایي کوي ګټي نو هغې نه ښه خبره دا چې ته په خپله ځان ته ځان ووایې او دا کم سکیجول چې دی دا فالو کړي او مخې د سکول ته هم لاړ شي او ځان وباسي او وروسته کم ستا جنریشن چې کوم روان دی هغه هم سکول ته وباسي د سکول یوازې ګور دا نه چې ته هغې باندې کمایي کوې نه په سکول کې دا خبره ده چې سکول ته لاړې سړیتوب د پکې پیدا شو ته به ښه باقاعده هر یو شی وپېژنې چې ریسرچ خلک څنګه کوي غلطه او ښه خبره څنګه وي په هغې کې به تو ښه باقاعده خپل سوچ کولی شي د بل چا د ضرورت سوچ نشتی هغه سوچ تو کولی شي په خپله باندې ته د خپل سوچ ذمهوار شوي پوه شوې په هغې کې به ستا دین چې دی هغه هم ډېر زیات ښه شي او ستا دنیا چې کومه ده هغه به هم ډېره زیاته ښه شي ته به پوهه شي په هر شي چې تو کله پوه شوې ستا مخې ته کم په سوسایټي کې چې بیا ستا کم ایتکس شي ستا کم ویلیو کومه ده هغه به هم په هغې کې برکت را شي دا خو ګوره په مسلو کې د سکول چې دی هغه خو ډېر ښه شی دی پوه شوې او نو زه امید کوم چې تاسو د ټایم مینجمنټ ویډیو ستاسو خوښه شوه که ستاسو کنفیوژن یې بیا ماته ووایي او باید دغه زموږ سره دغه شی دی زموږ سره 168 اورز چې دي زموږ سره ټوټل په ویک کې دي زموږ سره 2 ورځې دي په ویک کې په 2 ورځو کې بیا ښه باقاعده 8 غنټې چې ته سملې ستاسو سره به کې د سکول لپاره ټایم ستاسو سره به کې د سپورټس لپاره ټایم ستاسو به کې د مونځ او د اسا د ادر اکټیویټیز د فیملی ټایمز او هوم ورک لپاره او ستاسو سره بیا د هغې نه بعد هم ښه باقاعده چې د 26 اورز پاتې کېږي 26 اورز چې دي که نه دا خو د خدای مسلمانه یوه غونډه ورځ کم چې دا 16 اورز شو تاسو چې د 18 اورز درکوي لکه آلموست یوه ورځ او 25% خو یوه نیمه ورځ تاسو سره بیا هم پاتې کېږي چې په دې یوه نیمه ورځ کې خلک څه کوي دلته موږ خو وایو ګوره دا انګریزان یا دا نور چې خلک چې کوم دی خو بس لګیا دي ځان یې مخې ته ورسوي دي ځان مګر د بدل سي چې دی ټایم مینجمنت دلته ډېر سیوا دی په دې ویسټ کې ټایم مینجمنت چې کوم دی ښه باقاعده خلک کوي په ټایم باندې هر شی کېږي په ټایم باندې سکیجولي چې څوک کوئی 15 بجې به راځم 15 بجې راغلی په کلي کې زما وخت چې څوک کوئی 15 بجې به راځم چې څوک په 15 بجې راشي چې دا ډېر وزګارو جو شپږ بجې پسې وروسته راشي ویلو ګوډې ښه بېښکاري دا منټالټي ختمولو پکار دا منټالټي ختمه کوي زه امید کوم چې تاسو دا ویډیو چې کومه ده تاسو انجوای کړه او که نه یو انجوای کړي ستاسو مرضي او که تاسو خوښه شي نو هم ستاسو مرضي صحیح شو السلام علیکم